د بلخ ولایت امنیه قمندان وایي چې د دغې قمندانۍ اړوند له نشه یي توکو سره د مبارزې مدیریت د دې کال په اوږدو کې بریالی شوی دی چې په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې ولري. نوموړي همدارنګه وویل چې دغه مدیریت په یاده موده کې څه باندې 10 ډوله نشه یي توکي راټول کړي چې نن یې عملاً وسوځول. زموږ د مواد مخدرو مدیریت په دې برخه کې پوره رول ادا کړی او پوره کوشش یې کړی، پوره سعی یې کړی ده. نو لا به هم ادامه ورکوو دې کار ته انشاءالله چې او هر ځای کې هر چاته مو دا توصیه ده چې نور د مواد مخدرو څخه لاس په سر سي او د مواد مخدرو څخه لاس واخلي. انجام یې دغه وي لکه دا چې اوس یې موږ تاسې وینو. ورته مهال د یادې قمندانۍ له نشه یي توکو سره د مبارزې مدیریت د څېړنې او ارزونې امیر وویل چې دوی په دغه موده کې 286 قضیې ثبت کړي دي چې په ترڅ کې 15.140 کیلوګرامه شیشه، 315 ګرامه هیروین، 25 کیلوګرامه تریاک، 220 کیلوګرامه چرس، 9.783 کیلوګرامه تابلیټکا، 380 ګرامه له تابلیټکا سره ترکیبي مواد، 150 ګرامه د پیرګبلین ګولۍ او 315 لیټره خمیره شوي ممیز کشف او نیول شوي دي. مواد آن به مقدار 15.140 کیلوگرم شیشه است، 305 گرم هیروئین، مقدار 25 کیلوگرم تریاک است و 227 کیلوگرم چرس است. 9.783 کیلوگرم تابلتکا که مقدار 370 گرم مواد ترکیبی آن است. مقدار 150 گرم تابلت فریگابالین میگه که دواخانه و چیزا غیر قانونی اونا میفروشه و فروش میرسانه و هم دستگیر شده و با مقدار 395 لیتر کشمش تخمر شده. د یادولو وړ ده چې د دغو نشه یي توکو د سوځولو پر مهال د بلخ ولایت امنیه قمندان د یاد ولایت خلکو ته ډاډ ورکړ چې دوی د ټولنیزو ستونزو د له منځه وړلو او د نشه یي توکو د مخنیوي په برخه کې ژمن دي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل ترسره کړي.